دا اوسنی رژیم چې د کفارو په اشارو باندې د کفارو غلام رژیم دی او د کفارو احترام د الله پاک لري احترام ورته مهم دی د دغه رژیم په مقابل کې د الله پاک څخه نصرت غواړو الله تعالی جل جلاله جدي په خپل غم اخته کې نور جل الله پاک افغانان ته د امن او د عزت ژوندۍ نور هم ورکړي او یو شی چې په کار دادی چې شه په اتفاق شه په وحدت باندې افغانان ژوند ولري چې خپل مابین سره یو موټی یو هیڅ دشمن بیا پر موږ باندې کامیاب کېدلای نشي الحمدلله نن زموږ په مابین کې وحدت دی زموږ په مابین کې اتفاق دی هغه که د پوهنتون استادان دي هغه که د مدارسو استادان دي هغه که د مدرسې طالب دي هغه که د پوهنتون محصل دي ټول سره ورونه دي دا زموږ اتفاق هم د خلکو ساور وکشه دا زموږ اتفاق هم خلک د مرګ سره مخ کړل نو دا ورته وایي چې موتو بغیظکم په د خپل قهر کې مړه سي دغسې نه غواړي د افغانان چې نه سمت پرستي پېژني نه لسان پرستي پېژني نه قوم پرستي پېژني ټول سره ورونه دي شمال او جنوب نشته پکې او ازبک او تاجک او پښتون نشته پکې طالب او محصل فرق نه سره لري شیخ الحدیث او استاد فرق نه سره لري دغه اتفاق او وحدت چې الله پاک نه افغانان تور کړی دي دغه وحدت او اتفاق دی الله پاک همداسې وساتي او الله پاک جل جلاله چې موږ ته د اسلامي نظام د لا بریا او ترقی د شی حمایت او فکر نصیب کړي قدرمن استادانو هر ځای چې ځای د خبرې رالی لکه دغه قدرمن استاد چې وژغېدی دلته دغسې په جرأت باندې په میړانه باندې به خپل د نظام خپل د ملت خپل د خلکو نمایندګي کوي هیڅ د کمزوري خبره د شا څخه وانه ورو داسې یو حرکت نه د محصل څه نه د استاد څه چې هغه کې خدای نه کرده زموږ ضعف راسي افغانان ضعیف خلک نه دي افغانان کمزوري خلک نه دي ښه په میړانه په غیرت او په شجاعت او په جرأت باندې د خپل د خاورې او د خپل ملک او د خپل اسلام او د خپل عزتونو دفاع کوي او دا دشمن ته په سوچ کې ورکوي چې ستاسې دغه توغندۍ چې لري ستاسې دغه تیارې دا تاسې نه کامیابه کوي پر افغانانو ډېرې قوي تیارې چلېدلې دي پر افغانانو باندې ډېر سخت بمونه کار سوي دي پر افغانانو باندې د بمونو مور کار سوې ده خو افغانانو تسلیمي نه ده قبله کړې د دنیا فرعون ته یې سر نه دی چټ کړی تو خو د هغه فرعون یو کوچنی غلام یې تو خو بیخي د افغانانو په مقابل کې نشي کامیابه کېدای همداسې کلک دریځ کلک هوډ دا مې د ټولو استادانو څخه غوښتنه ده په خپل صنفونو کې خپلو ځوانانو ته خپلو محصلینو ته همداسې فکره ورکړي ښه غیرتمن افغانان یو د خپل غیرت باندې پاتې کېږو مرګ دې راسي شهادت دې راسي زخم دې راسي حوصله به نه بایلو قدرمنو الله پاک چې ستاسې نصرت وکړي د خپلو چارو کې یوه ذره شکستګي در سره رانسي نه په مطالعه کې نه په درس کې نه قضایي راسي ځوانانو ته هم دا فکره ورکړي هغه دې خپل درسو ته پر وخت باندې حاضرې شي او خدای مه کړه که داسې په یو کوچني حرکاتو باندې زموږ په تعلیمي نظام کې شکستګي راتله ګډوډي راتله بیا خو دښمن هدف ته رسېدلی دي نو نه به پرېږدو دښمن چې هدف ته ورسېږي